هم لرل، موږ دغه لور ته شهیدان هم لرل، هغه لور ته هم ښه کافي تلفات پاکستان لرل. د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ کې دغه جنگ شوی و. دغه پرونه هم موږ یو شهید ورک د زبیر په نامو چې د پکتیا نیازی و. همداشان د غزني یو ښکلی مجاهد چې 2 ورځې 2 میاشتې وړاندې واده کړی و، هغه هم شهید شو پکې 2 ورځې وړاندې. د هغه نه 2-3 ملکیان هم پکې شهیدان شوي دي دغه سیمې. نو دغه باندې موږ دا خبره کوله چې پاکستان موږ سره څه مشکل لري. ډیر خلک وایي چې امارات سره خو پاکستان ډیر ښه مناسبات لري او ډیر ورته خوشحاله و چې راغله. نه، دغه سیم نه ده. دغسې ډېرو نظامونو ته اوله کې پاکستان خوشحاله وي، خو چې کله لاس ورسره یونسي او کله چې د دوی امر ونه مني نو خامخا بیا مخالفت کوي، بیا په هر ځای کې کوي. پاکستان لوی مشکل د امارت سره دا لري. یو خو به لومړی خبره دا ذکر کو چې متاسفانه په جمهوریت کې چې کله د اغزن تار قرارداد کېده نو دا قرارداد داسې شوی و چې هغه ځایو کې د افغان لوري ته د پوستو انتخاب ورکړی و چې هغه ټیټ ځایونه دي په غرونو کې او مناسب ځایونه هم نه دي، او لوړ ځایونه یې پاکستان ته ورکړي دي او مناسب ځایونه دي چې اغزن تارې مخه نشي نیولی. هر اروپا کې هر ترهګر هر فتنه افغانستان ته راتللی شي. نو اوس وخت کې هم امارت دا سنجولې ده، دې ته متوجه دي چې د هغو ځایونو مخه ونیسي چې هغه ځای نه فتنې افغانستان ته راواردېږي. اوس امارت دی په ټولو هغه ځایونو کې د اغزن تار بیخ سره دغسې لیکه تر کونړه پورې چې څومره اغزن تار دی د دې بیخ ته سړک تیروي، تاسیسات جوړوي او پوستي جوړوي، او په هغو ځایونو باندې پوستي جوړوي کوم چې د امارت خوښوي، کوم چې لوړ ځایونه دي او کوم مناسب ځایونه دي. نو په هغو ځایو باندې نو پاکستان ځکه مزاحمت کوي، پاکستان ځکه موږ سره مشکل لري. یعنی پاکستان غواړي چې دوی په هغه ځایونو باندې پوستي امارت ته پرې نږدي چې له هغه له لارې دوی دلته فتنې رالیږلی شي. اوس ډېرې ستونزې دي. یوه ستونزه خو دا شوله، یو خو هغه مشکل دی چې د میوو وخت کې دوی جنجال جوړوي، لارې هم بندوي، تورخم هم بندوي، بولدک هم بندوي، غلام خان هم بندوي او جنجال جوړوي. نه، دا بل مشکل دی. دلته امارت پوستي جوړوي. اوس به یو څوک ووایي چې دغه سړک چې دی دا خو په دې معنا ده لکه دا کرښه چې رسمي کوي. نه، اوس موږ هغه موډ کې نه یو یارو. موږ اوس چې دغه شته افغانستان را کنټرول کو دا به هم ډېروي، ځکه اوس موږ هغسې قوي نه یو، هغسې رادار، هغسې وسلې، هغسې جیټ، هغسې څه نه لرو. نو د امان الله خان د وخت نه هغه قوي نظامونو چې دا کرښه له منځه یو نه وړله، نو همداشان د ظاهرشاه 40 کلن نظام چې دغه کرښه له منځه یو نه وړله، دغه راز د داود خان قوي نظام چې دغه کرښه له منځه یو نه وړله، دغه راز د کمونیستانو د خلقیانو پرچمیانو د ډاکټر نجیب حکومت چې روسان هم ورسره و د کرښې له منځه یې نه وړله. بیا چې مجاهدین راغله، بیا طالبان راغله، بیا جمهوریت راغی له 50 هیوادونو سره، هغه د قوت کې دغه کرښه خو خود له منځه یې نه وړله چې له پاسه یې متاسفانه دغه اغزن تار هم په تیر کې قرارداد یې ورسره وکړه. نو امارت ته څنګه تمه لرئ په 3 کلونو کې؟ نو امارت خو هغه موډ کې نه دی. اوس به څوک وایي چې ولا خو 50 ملکونه تاسو وران کړي دي، مات کړي دي، ناټو مو ماته کړې ده. نه یارو، منګ امریکا او ناټو په 100 کلونو کې ماته کړې ده. منګ په یوه ورځ کې نه ده ماته کړې، منګ په 3 کلونو کې نه ده ماته کړې، منګ په 100 کلونو کې ماته کړې ده. نو مو د پاکستان پر وړاندې به هم منګ ته همدومره صبر کوئ چې منګ تر اټکه پورې هر څوک دعوه لري، دا خلقي، پرچمي، جمهوریتي، طالب، مجاهد، حزبي، هر څوک دا دعوه لري چې تر اټکه پورې زمونږ خاوره ده او په دې باندې هیڅ حکومت معامله نشي کولی، هیڅ قوي حکومت نشي کولی. دا چې اغزن تار پې تیر شو، خیر دا اوس هم کنجي کېږي یو بل ځای کې. نو مونږ د پاکستان دغسې تمه پاکستان پر وړاندې ښه نه ده چې اوس مونږ یو 3 کلونو کې لا هغسې بیکاري نه ده ختم کړې، هغسې نورې پروژې دي، هغسې مونږ ډېر وسایلو وسایطو ته ضرورت لرو، امکانات دي، دفاعي سیستم ده، زده کړې دي، بېروزګارۍ د دغه نه دي ختم کړي. نو دغه توقع اوس بې ځایه ده. اوس به څوک وایي چې خو له پاکستان سره
څه مشکل لري کنه. ډیر پاکستانیان دي چې هغه د افغانستان په اړه ډیر ښه نظر لري، د افغانانو هغه قرباني استایي، میړانه استایي، اوس هم هلته په غونډو کې پروګرامونو کې هغه که بیخي ګلخانان چې موږ بولو هغه هم د افغانستان په ننګ باندې ولاړ دي او د افغانستان تاریخ ستایي. خو دلته دا ټول په دې نظر دي چې دوه پاکستان دي، یو د دوی ریاست دی چې هغه ظالم دی، په د خپل ملت باندې ظلمونه کوي، یو هغه پاکستان دی. یو د دوی ملت دی چې هغه مظلوم دی، هغه بیچاره دی، هغه غولول شوی دی، هغه اوس هم د پاکستان نارې له مجبوریته وایي، د پاکستان ملاتړ له مجبوریته کوي. د اوس هم موقع ورته پیدا شي نو د پاکستان ریاست نه پرېږدي. یعنې دوه پاکستان دي. موږ د هغه پاکستان خلاف دا خبره کوو چې دلته فتنې جوړوي، د افغانستان په خیر نظر نه لري. د افغانستان په خیر خو په ټولو نظامونو کې دوی د خیر نظر نه وړاندې کړی، د هر نظام پر وړاندې دوی یو توطیه جوړه کړې ده او دا ټول افغانان په دې باندې متفق دي، په دې نظر اتفاق سره لري چې پاکستان زمونږ دوست نه دی. دا 10 کاله کېږي چې د افغانستان پاکستان جوړ شوی، له بنیاد نه د افغانستان خلاف جوړ شوی دی. دا په دا نور کوم مشکل لري موږ سره پاکستان موږ سره دا مشکل لري چې موږ خود کفایي طرف ته روان یو، موږ باسیاینې لور ته روان یو. موږ دا پروژې پلي کوو، اوس د سبا ته د ټاپي پروژه پلي کېږي، دا به د کال $4,900 موږ ته $4,900 میلیونه به راکوي، د کال ټیکس به راکوي. 1,000 عسکرو ته به د ټاپي پروژې ساتونکو ته به یعنې 1,000 عسکرو ته به معاش ورکوي، نوري فایبر به راتېروي چې انټرنیټ دی، ګاز به راکوي، برق به راکوي. نو پاکستان ولې موږ ته مزاحمت ونه کړي، ولې جنجال جوړ نه کړي، ولې فتنې راونه لېږي؟ پاکستان ولې موږ ته مزاحمت ونه کوي؟ پاکستان ولې موږ سره مشکل ونه لري ځکه که موږ کونړ جوړ کو، کونړ باندې سین باندې بند وتړو نو افغانستان خو برق ترلاسه ک، ټول افغانستان ته برق ورسېدو نو موږ خو له محتاجۍ نه خلاص شو. نو پاکستان موږ سره ځکه مشکل لري که واخان بندر جوړ شي دغه چین سره نو موږ خو پاکستان له محتاجۍ نه بیا خلاص شو، نو خامخا به موږ سره مشکل لري. که موږ دغه د چابهار بندر له ایران سره همدا شان د میساینک که دا میساینک چې اوس د کال موږ ته $4,900 میلیونه او $400 میلیونه دوی هم راکوي، همدغه راز د کوشتېپا دا که سر ته ورسېږي نو موږ خو د غنمو نه باید سیاه شو. غنمو کې خو چاته ضرورت نه لرو، نه پاکستان ته د وړو ضرورت لرو، نه بل څه ضرورت لرو. دغه راز دغه میوې دا پرون چې پرېکړه وشوه که په دولتي همدغه شان د ودونو هوټلونو کې عام کیله او مالټه ګیر شوه چا راوړله نو هغه به جریمه کېږي، هوټل به بندېږي او دولتي کارمن به له دندې ګوښه کېږي. نو پاکستان په دې باندې نه پوهېږي چې په افغانستان باسیاینې لور ته روان دی. نو دغسې نورې پروژې هم دي، نورې کیسې هم دي. پاکستان افغانان سره د چې په اتفاق دي، سره د چې خپل منځ کې مشکل لري، خو پاکستان ته په اتفاق دي. خو یو مشکل چې دی اوس هم شته، ځینې جاسوسان مخکې هم و، تیر نظامونو کې هم و، اوس هم شته. دا نن یې 2 جاسوسان د جزا میدان ولسوالۍ کې نیولي دي، افغانان دي. یعنې اوس به څوک وایي چې افغانان دي، پښتانه دي، هغه دي. نو دغسې پښتون زه څه کوم، دغسې افغانای زه څه کوم چې هغه پاکستان ته تراسط ورکوي او هغه ته معلومات ورکوي، جاسوسي ورته کوي چې دغه ځای نه یعنې پلان دی، دغه ځای نه تاسو ولي او دغسې کیسه ده. دغه اوس چې څومره موږ تلفات لرل، شهیدان مو لرل، نو دا د دغو جاسوسانو په مټ باندې پاکستان ویشتي دغه ځای نه په نښه شوي دي. دا د غزني یو مجاهد هم دغه شان پرون زبیر په نوم د پکتیا نیازی و، هغه چې شهید شو. نو افغانان چې دي یا امارت چې دی دغه سړک تیروي، د قربانیو برکت دی، وطن باندې ننګ، اسلام باندې ننګ، دا به په دې به قربانۍ ورکوي. نو دغه سړک به تیریږي انشاءالله، موږ به د فتنو نه خلاصیږو، د دې شر نه به خلاصیږو، افغانستان به بسیا کېږي انشاءالله. نو دا ویډیو په دې خاطر وکړله چې ډیرو ملګرو ویل وای څوک په لیکلو باندې نه پوهېږي، ډیر خلک لیکل نشي لوستی یا مثلا دومره واضح نه وي، او دا ویډیو کې داسې وي چې هغه لیکلو کې ځینې لغات او ځینې کلمې سړی نشي لیکلی ځکه فیسبوک ورباندې بندیز لګوي. نو د له خاطره ویډیو ښه ده چې عام خلک هم ورباندې پوه شي او عامه پوهاوی وشي. نو موږ تاسو افغانان چې یو دا به انشاءالله په یو اتفاق خپلو کې به تیزه قسم سره کېږي، کله کله به ویډیو کې ونیمه د پیغورجنه خبر هم کېږي، خو هغه به د احساساتو نه کېږي، هغه به د
نوی نسل د عبرت د پاره کیږي. هیڅ کله دا معنا نه لري چې موږ له خپل افغانانو سره ضد لرو. موږ خپل افغانانو سره چې ضد ولرو نو بیا خو بل چاته ډیر مات راځو او لکه څنګه چې مات شوي دا د خپل اتفاقی لوجي وي. نو دغه ویډیو د سره وګورئ. سبا ته به د ټاپي پروژې په اړه هم تاسو ته یو ویډیو برابر کړم. نو تر هغه د الله په امان. ډیره مننه.